سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات. سیاست د ووټ نوم دی، سیاست د سیاسي عمل نوم دی. کله به څوک ځي، کله به څوک راځي، کله به نن یو وزیر اعظم وي، سبا به بل وزیر اعظم وي. دا ټول د جمهوري عمل حصه ده. څوک ووټ غواړي، څوک ووټ ورکوي، څوک ووټ نه غواړي، څوک ووټ نه ورکوي. دا هم د جمهوري عمل او د سیاسي عمل حصه ده. بیا هر سړی حق لري چې په کومه پارټۍ کې ژوند کوي. په دې باندې اختلاف هم ډېر نه دی. اختلاف د دې حده پورې نه دی پکار چې نفرت وشي. محسن داوړ صاحب خپل یو جماعت لري، خو نن ما د محسن داوړ صاحب یو تصویر وکړه. د قومي اسمبلی ممبر دی او د قومي اسمبلی هر ممبر چې دی نو هغه په خپل ځباني ایکولی قابل احترام دی او پکار ده چې د زړه د اخلاص د هر چا احترام وشي. د هرې پارټۍ چې دی هغه د عوامو نماینده دی او کوم سړی چې د عوامو نماینده او ریاست چونکې د عوامو دی او یو سړی په ریاستي معاملاتو کې د عوامو نمایندګي کوي نو هغه کس بیا نه صرف د پارلیمنت سپریم دی بلکې پارلیمنت که سپریم دی نو دا په پارلیمنټریانز باندې سپریم دی. نو د هر پارلیمنټریان هغه که لوی دی که وړوکی دی که د پارټۍ یو سیټ هم دی دا قابل احترام دی. لنډه دا خبره پکار ده چې مونږ ټول به حیثیت انسان او د مدني ژوند سره تړلي خلک ځان ته وایو، د شهري ژوند سره تړلي خلک ځان ته وایو. نو پکار ده چې دا یو خبره زده کړو چې ریاست د خلکو دی او د خلکو نمایندگان د الیکټډ ممبرز دي. ښه دي خراب دي هغې کې وخت پوخ د اصلاح او بهترۍ گنجایش هر وخت شته. پکار ده چې دا ځل ښه نه دي نو چې بل ځل ښه راولو، بل ځل ښه نه دي نو چې بل ځل ښه راولو. دا پروسس که روان وي نو په دې کې به ښه خلک هم مخې ته راځي. دا انډرسټوډ ده او ټولې دنیا دا روایت دی. دا سیسټم څه د بجلی د بټن غوندې نه بیهیو کوي. دا پولیټیکل سیسټم یا سوشل سیسټمز چې بټن مې راواړېل نو لایټ آن شو، بټن مې واړېل نو لایټ اپ شو. دا چونکې ایکشنز نه دي، دا پروسیسز دي او دا ډېر په قلاره باندې ځان له ځای پیدا کوي، خپل وجود مني په سیسټم باندې او په خلکو باندې او خپل هغه د دې ظرفیت یا د دې هغه لوښی وخت په وخت باندې پراخېږي او د بهترۍ او د اصلاح گنجایش هر وخت موجود وي. د محسن داوړ صاحب تصویر دی، د ویکټري نشان یې جوړ کړی دی، د قومي اسمبلی ممبر دی. ویل ان ګوډ دغه ځای پورې. خو د علي وزیر قصې ته که مونږ راشو نو دا د محسن داوړ ذمواري ده چې محسن داوړ دا خبره یقیني کړه چې د علي وزیر اوټ اپوزیشن ته لاړ چې تېر ځل هغې عمران خان صاحب له دواړو اوټ ورکړی، خپل حق یې خپل اختیار یې، اوس هم خپل حق دی، خپل اختیار دی. پارلیمنټریانز دي، آزاد منتخب شوي دي او د آزادو سره بیا لږ چای سکولاوي، چاله ووټ ورکوي چاله نه ورکوي. خو دا بیا د افسوسناکه خبره ده چې د اوټ دپاره بیا د علي وزیر وجود هم شته، بیا د اوټ دپاره د علي وزیر حاضري هم یقیني کیږي، د اوټ دپاره د هغه رهایي هم کیږي. خو د کم کار دپاره چې هغه تللی دی د خپلو خلکو د نمایندګۍ دپاره نو په عام سیشن کې د هغه حاضري یقیني کول کم از کم دا نه صرف د محسن داوړ ذمواري ده بلکې د ټول اپوزیشن هم دا پکار ده. که دوی حکومت جوړوي په راتلونکي کې، څوک حکومت جوړوي څوک نه جوړوي هغه کې زما څه او ستاسو څه هغه یو بیل جدا موضوع ده. خو که یو سړی د اوټ د یو سړي نه زه غواړم د خپلې کامیابۍ دپاره او د بل د ناکامۍ دپاره او علي وزیر صاحب نن او پرون او دا څومره ورځ ده چې هغه اوټ له اسلام آباد ته راوړی شوی دی او آزاد شوی دی. نو پکار ده چې په راتلونکي کې هغه خپل اصل مقصد چې کوم دغه دی د خپلو خلکو نمایندګي ده، د وزیرستان د خلکو، د وزیرستان د ولسونو، د وزیرستان د قامونو. نو پکار ده محسن داوړ صرف د محسن داوړ ذمواري نه ده، خو محسن داوړ چونکې د هغه ډېر زیات کلوز ملګری دی او هغه په دې سیاسي اپوزیشن په دې سیاسي اتحاد کې ډېره ښکاره او ډېر اکټیو رول لوبوي. نو پکار ده چې هغه په دغه ټولو اپوزیشن پارټیانو باندې دا خبره یقیني کړي چې د اوټ دپاره خو علي وزیر راغواړئ، د اوټ دپاره خو د علي وزیر وجود منئ، د اوټ دپاره خو د هغه رهایي امکان لري. خو د معمول د بزنس دپاره د خپلو خلکو د نمایندګۍ دپاره بیا د علي وزیر شرکت ولې نه یقیني کېږي؟ کوم آئیني او عمل دی؟ که موږ دا وایو چې آئین په حق کې فیصله وشوه یا د آئین خلاف وشوه نو دغه هم دې ته هم کتل دي چې د ملک د ټولو نه د بالادست ادارې چې شورا ورته وایي یا مجلس شورا یا لویه جرګه قومي اسمبلی د عوامو منتخب اسمبلی، په هغې کې د قومي اسمبلی یا د دغه جرګې یو بنیادي غړی چې هغه سپریم دی، یعنی پارلیمنت سپریم دی، هغه پارلیمنټریان دی او پارلیمنټریان پارلیمنټ جوړوي. نو اباو آل چې کوم دی نو هغه یو سپریم فیګر دی په وطن کې. هر دغه 341 کسان چې دي او 104 په سینټ کې دي دا ټول ایکولی یو ډیګنیټریز دي سمپلی او هر یو
یو شان ایکول رول دی. نو پکار ده چې په عامو خبرو کې په نورو معاملاتو کې هم علي وزیر صاحب بیا د خپل قام او خپل ولس او د خپل کنسټیټوینسي د نمایندګۍ دپاره پکار ده چې دغه شرکت یقیني شي. دا نه صرف په علي وزیر باندې، نه صرف په محسن داوړ باندې، بلکې په ټولو جماعتونو دا څومره چې اتحادیان دي د ټولو شریکه ذمواري ده. او د محسن داوړ لږه زیاته ځکه ده چې چونکې د هغه سره دا یو ځای انټري د شوې ده. دواړو سیاسي سفر یو ځای کړی دی، دواړه د یوې خطې نه دي، دواړه یو شان آزاد منتخب شوي دي او محسن داوړ دا وخت آزاد دی او اکټیو رول پلی کوي د اپوزیشن سره ملګری دی په دغه ټول پروسس کې. د علي وزیر نه زیاته د محسن داوړ نه زیاته تمه کېږي چې هغه د دغه خپل ملګري دپاره مناسب غږ پورته کړي. د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه. کورم ودان.